د ستر واکمن په سپېڅلي نامه د غرغښ راډیو ټلویزیون قهرمانو لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم او ستړي مه شئ د مخامخ خپرونې څخه او په دې اونۍ کې مو هغه کومه موضوع چې رانغښتې ده د سیاسي احزابو او سیاسي څېرو ناسته په مسکو کې له طالبانو سره د مسکو ناستې نه مخکې 6 ځله له طالبانو سره د سولې په اړوند بحثونه شوي دي د افغانستان په استازیتوب سیاسي ګوندونه د حکومت لوړپوړي چارواکي له طالبانو سره بحثونه درلودل خو طالبانو د هرې غونډې نه پس بیا ځلې د حکومت پر وړاندې جنګ فضا ګرمه ساتله او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې به یې په کلکه جګړه کوله حکومت له هرې لارې نه مخته ولاړ تر څو طالبان د سولې پړاو ته وهڅوي خو طالبانو د سولې خبرې اترې د حکومت سره ردولې د 6 ځلو ناستو وروسته طالبانو د سولې خبرې اترې د سیاسي ګوندونو سره په مسکو کې ترسره کړې چې دې ناستې 2 ورځې دوام درلود په دې ناستو کې طالبانو د بهرني ځواکونو د ویستلو تاکید درلود او بل غوښتنه یې دا وه چې هغه کوم دفتر چې په قطر کې پرانیستل شوی د طالبانو لپاره هغه دفتر به بیا ځلې په قطر کې پرانیستل کیږي او هر بحثونه هرې غونډې چې کیږي هلته به له طالبانو سره کیږي د دې بحث په تړاو مو میلمه په خپرونه کې شتون لري اغلې عادله بهرام نظامي د ولسمشر پخوانی سلاکاره او د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره اغلې نظامي په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست او ستړي وشئ خپرونې ته او رابه شو بحث به له دې زیات پیل کړو چې د مسکو غونډه څنګه هرزوئ ستاسو نظر په دې هکله څه دی بسم الله الرحمن الرحیم د غرغښ درنو لیدونکو ته البته د غرغښ تلویزیون درنو لیدونکو ته تاسو همکارانو ته او همداسې د غرغښ تلویزیون محترم رهبرۍ ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته افغانستان 4 لسیزې دی چې په جنګ کې سوځي او دو جنگ مختلف پړاوونه لرل او مختلفې جبهې وې په وروستیو کې 11 کاله یا زیات یا کم چې کم نه کېږي زیات کېږي هغه جنگ چې روان دی د حکومت او د طالبانو په منځ کې دا هم ورځ په ورځ باندې وغځېده او ډېرې ناخوالې افغانستان خلکو ته افغانستان ته راوړلې خو بالاخره هغه هلې ځلې چې په اخرو کې د امریکای ایالاتو متحده نماینده خاص نماینده د وزارت خارجه محترم زلمه خلیلزاد شروع کړلې خو طبعا په مشوره د امریکا ځکه چې په دو جنګ کې نه تنها چې افغانستان خلک ستړي وو په دو کې امریکایان هم ستړي دي او دوی په خپله خوله ویې چې مخترین جنګ په امریکا په تاریخ کې د افغانستان جنګ و نو موږ دو غونډو ته او دو خبرو اترو ته په نیک فعالې دي سو هرچند چې تاسو وینئ چې ډېر تحلیلګران اغلې نظامي خلیلزاد له طالبانو سره څو وارې بحثونه درلودله د سولې په اړوند خو خلیلزاد ناکامه شو په دې برخه کې د خلیلزاد دقیقا هغه کومه موخه یې چې ده د سولې په اړوند نو ولې طالبان که غواړي چې سوله وکړي نو خلیلزاد خبرې اترې ولې رد کړي او نن بیا په مسکو کې ناسته ترسره شوه دا څنګه ارزوئ یو شي ته پام وي چې قطعا د خلیلزاد خبرې ناکامې نه دي تاسو به وروستي خبرې اورېدلې وي هغه په خپل سیستم باندې روان دی په دو خبرو اترو کې چې څو د مذاکرې میز ته هم دولت هم هغه مخامخ ډلې چې طالبان دي په جنګ کې داخلي دي د مذاکرې میز ته وهڅوي راغلو د مسکو په غونډه باندې هرچند چې ډېرو تحلیلګرانو سیاسي دا چا رد کړله چا یې طرفداري وکړله او چا څه وویل هر چا خپل یو نظر پر وړاندې که زه هم د یو سیاسي فعال په صفت باندې غواړم دلته خپل نظر ولرم ما په نظر هغه ناخوالې چې په افغانستان کې اوس روانې دي او دغو ناخوالو د منځه وړلو په خاطر باندې په ځواب پسې ټول تاوي یو په هغو ښېګړو پسې تاوي یو چې څه رقم د ناخوالو ګلمځې د افغانستان ټول شي او د افغانستان یو سوله ثبات راشي زه فکر کوم هر هغه غونډې چې درسته ده
دغه عکس العمل ډېرو سیاسونو ته خوند ورنه کړ چې ولې په مسکو کې دی ټول شول پیشت دونه په مسکو کې مسکو په جام د څو هېوادونو هلې ځلې کړې وې چې د افغانستان په سوله کې دی ځانونه داخل کړو یو خو د منطقي هېوادونه دي چې څه هدف لري اول باید دی په دغه غونډه کې دی خپله سیالي ولري او دی باید خپلې غونډې ولري په خپلو هېوادونو کې دا یوه خبره ده اما موږ ته مهمت شی ده موږ ته مهمت شی موږ افغانانو ته مهمه هغه ده چې موږ که د دولت په سطحه که د سیاسي ګوندونو په سطحه یو که د مدني ټولنو په سطحه یو یا د ملي شخصیتونو په صفت باندې موږ بهترین کادرونه لرو مسؤلیت هم دا دی چې موږ څه رقم د دغو غونډو نه د افغانستان په نفع استفاده کړلی شي خو اغلې مزمن دلته پوښتنه رامنځته کېږي 6 ځله کېږي وروسته د دې چې د ماسکو ناسته راغله د نه مخکې 6 ځله ناستې له طالبانو سره شوي دي خو تر ننه پورې کومه خاصه نتیجه نه لرله آیا ستاسو دقیقا هغه کوم نظر چې د ماسکو په اړه دی تاسو به څه نظر ولرئ چې آیا واقعا یوه ښه سوله به افغانستان کې راشي د دې خبرو اترو له لارې یو شتم پام وي هغه جنګ چې 40 کاله عمر لري او په 40 کالو کې موږ زښته ډېر شهیدان ورکړل ملونه میبینو ورکړل موږ باید توقع ونه لرو چې په 6 غونډو یا 5 غونډو باندې موږ د سولې هدف ته رسو راغلو د مسکو په غونډه زه د مسکو غونډه هرچند چې که موږ راشو تقسیم د حکومتونو وکړو یا د هېوادونو وکړو چې چا د موږ څه کړي دي خو په افغانستان کې کوم دغسې سیاسونو چې په خپل نوبت دلته هغه خپلې خطاوې لرلې د دوی باندې سترګې نه شو پټولی یا آګاهانه یا ناګاهانه هېچا نه غوښتل چې افغانستان ړنګ شي اما یو عامل په وجود کې راغی چې دی په کټ کې جنګونه راپورته شول او هغه جنګونه نن 4 کالو ته وغځېدل نن که دا غونډه په مسکو کې نیوله کېږي موږ په صفت د دوی چې یو هېواد یو چې ډېر صدمات لیدلې ده او ډېرې ناخوالو سمسر دی موږ باید د هر هېواده موږ د هرې غونډې نه د افغانستان په نفع باندې استفاده وکړو دا په دونه معنا نه ده چې موږ که غونډې ته مسکو ته ورغلو که یا پاکستان ته ورغلو که چین ته ورغلو که هند ته ورغلو که امریکا ته ورغلو موږ غلامان یو موږ ګدایان یو موږ د تیرو نه تیر یو نه هغه به پرېږدو تاریخ ته چې تاریخ څه کا چې کوم هېواد موږ د انګلیس هم یو د شخړې ډک هغه لرو تاریخ لرو اما نن د انګلیس د ما د تا هېواد ته غلی دی نن د کومک په نامه باندې غلی طالبانو ویلي چې هغه کومه غوښتنې چې موږ لرو د حکومت څخه هغه غوښتنو ته که دوی لابی کړو ویلي بیا موږ اړ کېږو چې سولې ته مخه کړو خو دوی هغه اصلي موخه دا ده چې بهرني ځواکونه باید له دې هېواده ووځي او هغه اسلامي قوانین چې مخکې پلي وو هغه بیا پلي کېږي او که دوی خاصتا د دې حکومت سره سوله نه کوي دوی وایي چې یو موقته حکومت رامنځته شي بیا دوی اړ کېږي چې سوله وکړي یا وروسته د جمهوري ریاست د ټاکنو نه چې بل نظام رامنځته کېږي موږ سوله کوو دقیقا طالبانو موخه څه ده دوی واقعا سولې ته په رښتیا والي سره سوله کوي یا کوم سیاسي ډرامه رامنځته شوې ده زه په دا خبر په مطلقه راروانه د ما پیام چې نن غواړو سولې طرف ته حرکت وکړو ما پیام طالب ورور ته دا دی وروره که ته رښتیا د دې وطن وګړی یې نو نباید هغه څه چې د افغانستان خلک ځوروي او د افغانستان خلکو ته صدمه رسوي ته باید په ټینګ اوسې هغه نظام چې د تا پرون و نن هغه نظام دلته ځای نه لري په هیڅ صورت یې نه لري که افغان ولس بیا خپل سرونه ټیټ کاوه وي چې خیر اما دنیا یې نه پرېږدي ځکه دلته د حقوق بشر مسایل دلته باید په نظر کې ونیول شي دلته د ښځو مسله ده د ښځو حقوق دي په نظر کې باید ونیول شي هغه لاسته راوړنې چې موږ په 17 یا 18 کالو کې زحمت هم پې ایستلی هغه څه چې دلته روان دي دا خو نه باید قرباني د سولې شي سوله د افغانستان خلک هم نه غواړي چې بېرته د سولې په نامه دی قرباني شي او دلته یو سیاسي ډرامه وي خو اغلې نظامي دلته به څه وشي که د طالبانو غوښتنې همدغه دي او په کلکې سره هم تاکید کوي چې ما غوښتنو ته باید لبیک وویل شي که چیرې لبیک ونه ویل شي بیا به څه روان یو څه دی چې دوی په اساسي قانون باندې ډېر ټینګار لري اساسي قانون کې کیدای شي
شاید ځینې خپله یې واده کړې ده چې موږ هغه لاسته راوړنې چې دي یا د ښځو حقوق دي یا بشري حقوقونه دي په هغو ته موږ احترام لرو او هغو خلاف نه یو ځکه دوی پخپله دا خبره کړې که په اساسي قانون کې د افغانستان د خلکو په نفع باندې تغییر رسي موږ هم د دو هغه نه یو موږ هم پښې نه دي ورته ټینګې کړې چې نه هېڅ دا قانون به هېڅ تغییر نه کړه پاک کتاب او مقدس کتاب زموږ قرآن دی چې واقعا په هغو کې تغییر نه رسي اساسي قانون هغه څه دی چې د خلکو په ذریعه جوړ شوی او د خلکو د کنټرول په خاطر د ټولنې د مبادئ په خاطر باندې هغه تطبیق ته ایښودل کېږي که په دو کې داسې څه مادې وي چې د افغانستان خلک ضربه نه کوي زه مشکل نه لرم کې او که طالب بېرته غواړي چې هغه نظام چې د 11 کاله مخکې دلته لاړی یا 18 کاله مخکې هغه نظام هېڅوک یې تحمل نه لري نه یې افغانستان خلک تحمل لري نه یې منطقه تحمل لري او نه یې نړۍ تحمل لري خو زه دغه باید څه وشي هغه نظامي بیا غوښتنې خپل بیان کړي دي یا هغه په تړاو باید څه وشي د پای خبرې تر څنګ دغه خبرې اترې چې کیږي ته مطمئن اوسه چې په دغو خبرو اترو په یوه ورځ نه په شپږو ناستو نه شاید په دغه ناستې او دغه خبرې اترې که لږ ګرمې وساتلی شي او لږ مطمئن هیئتونه یا مطمئن شخصیتونه په دو کې داخل شي او طالب دو ته آماده شي چې حداقلا چون په افغانستان کې اوس موږ یو منتخب حکومت لرو او د اجرایي صلاحیت د همدغه حکومت دی که هر څه ناخوالي هڅه چې باید کړې وای په هغو سطحه نه دي شوي ټول شاعران یو مثلا بیکاري مثلا د هېواد نه مهاجرتونه چې دا اوس هم ځوانان روان دي اما په هر صورت هغه دوامګړی هیات یا درېیمګړی هیات چې د طالبو د حکومت په کټ کې چې تاسو په خپله ولوده چې کرزي صاحب چې د طالبان باید حتما د حکومت سکینې باید دا خبرې په هر رقم چې کېږي طالب باید دو ته آماده شي چې د دو حکومت سکینې ځکه چې دوه قدرتونه یا د مملکت په سطح یا په بیرون سطح کله چې جنګ وي په هغو جنګ کې درېیمګړی منځته راځي خو ښاغلي نظامي طالبانو مخکې ما هم یادونه وکړه چې طالبان د فعلي حکومت سره سوله نه کوي او دوی وایي چې یو موقته حکومت را جوړ شي ستاسو نظر دقیقا د موقته حکومت د موقت حکومت خبره نه تر اوسه پورې هغه کړې ده طالب په جدي نیولې ده او نه که پام وي مطرح شوې ده دا ځینې سیاسونو تحلیلګران چې په خپله تحلیل کا په خپلو تحلیلو کې دی داسې ارزیابي کوي چې ځینې وخت زه هم د چورت چې ورته وایم فکر ورته کړم چې ښه خو که طالب رسي د دو حکومت سم کېناسته خو نو دی خو باید په قدرت کې شریک شي خو په قدرت کې شریکي دوی قانون اساسي تغییر غواړي ښه قانون اساسي کې خو به صحیح ده تعدیل به رسي چې تعدیل رسي لویه جرګه به غواړي که به یې نه غواړي ښه چې لویه جرګه در وغوښتله احتمال ډېر رسي چې په سیستم باندې خبر راشي کله چې سیستم تغییر شو ته مجبور یې چې تو وخته چې سیستم تغییر کا او بیرته انتخابات کیږي و اداره موقته جوړیږي اما ته تر اوسه پورې په دو خبر هم خلیلزاد رد کړې ده چې دی هغه نه جوړیږي په هر رقم کې دلته به جوړجاړی خو دلته د طالبانو غوښتنې ته مثبت ځواب نه ورکول کېږي هغوی قانون اساسي اسلامي قانون غواړي هغه نه پلي کېږي غواړي چې بهرني ځواکونه ووځي هغه هم نه پلي کېږي او غواړي چې قطر کې دفتر قطر دفتر له رئیس صاحب ولسمشر په ننګرهار کې چې کومه ناسته لرله هغه یې ومنله که په قندهار کې غواړي که په کابل کې غواړي موږ به هغوی ته دفتر پرانیستو خو ګورې دی ولې په قطر کې دفتر غواړي دی ډاري دی د خپل امنیت نه ډاري ځکه دی ته تر اوسه مخکې مغل نظامي مخکې هم په قطر کې دفتر لرل نو بیا چی شته بند شو نو بیا چی شته دوی غوښتنه ده چې په قطر کې دفتر په هر صورت که د دفتر د قطر وي که په افغانستان کې دفتر وي که تغییر د قانون اساسي تا هغو حده چې د افغانستان د خلکو د حوصلې نه وتلی نه وي نو دا خبرې به داسې نه کیږي چې دا به صرف د طالب په نفع باندې کیږي خو که چیرې مطلق به سوله د طالب په نفع کیږي هغه سوله نشوله خو بیرته دغه وګړي چې دلته دي دغه څوک چې سیاسیون چې دلته دي
خو دی بېرته په مخالفت کې راځي. نو زه فکر کوم چې دغه خبرې اترې به دوام پیدا کوي څو یو بل ته قناعت ورکړه چې د مذاکرې میز ته راشي. تر اوسه پورې دا خبرې تر هغو حده پورې دي چې دوی خپل نظریات یو بل سره شریکوي څخه یو بل ته قناعت ورکړه چې راشي د حکومت سره په یو ځای په میز کښېني او دوی واقعي سولې طرف ته ولاړ شي. طبعا دلته به آیا اغل نظامي طالبان واقعي سوله غواړي؟ زه فکر کوم چې دوی هم د جنګ ستړي دي. ځکه د جنګ مسیر معلوم نه دی چې کومې خواته روان دی. دا اوس هم د طالب د طرفه موږ خپل افغانان شهیدان ورکوي او هم د دولت د طرفه موږ شهیدان ټول مسلمانان دي. زه نو یوه لنډه دمه اخلو، له دمې نه وروسته زموږ بحث دوام لري. بیرته راوګرځېدو قدرمنو لیدونکو او بیا هم ښه راغلاست. او په سټوډیو کې راسره اغلی عبدالله بهرام نظامي د ولسمشر پخوانی سلاکاره. اغلی نظامي راوشو دې ته چې که چیرې طالبان نو سولو ته مخه کړه او راغله د افغانستان حکومت سره یې سوله، دلته به څه تضمین شتون ولري چې طالبان به بیا ځلې هغه پخواني کارونه یې چې کوله هغه به بیا نه تکراروي؟ ګورې دلته باید موږ هغو باریکیو ته متوجه اوسو. کله چې دوی دو ته آماده کېږي چې د سولې پړاو وویني او د سولې ته هلې ځلې کړو، خو طبعا دا خو په خبرو کې نه دي. دا خو طبعا یو تعهد دلته لیکل کېږي، دلته یو کتبي یو څه آماده کېږي چې دواړه اړخه به په هغو تعهد باندې ودري. ځکه چې که موږ داسې ووایو چې بس سولې خبرې ورڅخه حل شوې، طالب راغی او دلته طالب هر څه چې وغواړي هغه کړی شي. ګورې په د افغانستان په جنګ کې جناب حکمتیار هم شریک و. دغه ته څو وخته ته مخ تاسو ویلي هیچ چا تصور نه کړه چې دا د سولې دعوت ومیني او دی د راشي افغانستان ته په تېره بیا کابل ته. بیا چې راغی ټول ورخطا په دو و چې اوس به دا څه رقم کېږي. دا به حتما په کابل کې که نورو سیمو کې ونه که کابل کې به حتما دا یو هغه چی وي، یو جنجال به پورته کېږي او دا خبره به ونه شي او بېرته به دی په داخل کې جنګ شروع کړو. اما حکمتیار وعده وکړه د افغانستان د خلکو سره چې زه غواړم دا وطن جوړ کړم، د دو وطن وګړی یم. اغلی نظامي حکمتیار راغی د افغانستان حکومت سره یې سوله وکړه، خو د جګړې په ډګر کې کوم تغییرات رانغی. هغه وخت هم همدغه جګړه روانه وه، اوس هم همغه جګړه روانه ده. که چیرې طالبان راشي له حکومت سره او د دې تر څنګ نورې کړۍ هم شتون لري چې د افغانستان د ځواکونو پر وړاندې وجنګېږي، بیا هلته به ستاسو نظر څه وي؟ تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. زه همیشه په خپلو خبرو کې کوم کاشکې یو طالب وای چې موږ زړه ته ټول وای چې مخامخ موږ سره یو طالب جنګي. دلته په خپله د امنیتي ځواکونو د امنیتي رهبري غړي په خبرو په تایید سره چې هر وخت یې خبرې کوي، دلته ډلې ټپلې جنګي زښته ډېرې دي. اما خو راشئ څه شی چې دا ډلې ټپلې بیا دفع کولی شي، که هغه حکمتیار صاحب راغی هغه ته حکومت ته، خو نسبتا د ده جبهه خو ختمه شوله، خو تمام طرف خو حکمتیار نه وه چې تمام طرف حکمتیار و او د ده پر تګ باید د جبهه خلاصه شوې وه. خو مګر تاسو په خبره چې دلته ډېرې وړې او غټې ډلې دي. اوس
اوس مطرح غټه ډله چې جنګ رهبري کوي طالب دی، اما خطرناکه ډله یې په څنګ پورې شته ده چې هغه همیش حکومت هم رد کړې ده او طالب هم رد کړې ده. حکومت داسې رد کړې ده چې هغې شتون نه لري، اما تاسو ځینې عملې چې کیږي د یمیني مثلا ځینې انتحاري عملې کیږي داعش اما طالب یې طرفدار د داعش نه دی. په هر صورت هم دایم وقتی که دو تا آماده شي او بخیر دلته د سولې خبره شي، بیا هم دغه قدرتونه دي چې دوی ته معلومیږي سیمې دوی په خپله لاس په لاس ورکوي او هغه ډلې ټپلې ټولېږي. زه په دې مطمئنه یم چې انشاءالله که د الله پاک رضا وه بله نظامیان دلته داعش هم طالب د حکومت پر وړاندې جنګېږي، نو ستاسو نظر دقیقا څه دی د دې پوښتنې په اړوند چې داعش څوک دی او طالب څوک دی؟ دوی دواړه سره یو دي که نه بېل دي؟ نه خو واضح خبره ده چې هر وخت که تاسو د ولسمشر خبرو ته پام کړی وي پیشدو چې د سولې خبرې شروع شي دی هر وخت او نورو سیاسیونو هم دا خبر کړي چې افغاني طالبان دا مذاکره د افغاني طالبان په منځ کې ده. کله چې افغاني طالبان د بیروني طالبانو نه لاس واخلي هغوی هېڅ ذاتي دلته کومه رهبري نه لري چې د افغان په نامه باندې کوم رهبر ولري چې دی بیا حمایت کولی راشي. داعش هم یوه هغه بیروني ډله ده چې دلته کوم رهبر یې مطرح د افغانستان د خلکو نه دی، خو استخدام شوي خلک شاید په کټ کې وي، اما واضح خبره ده چې داعش د بله ځای نه رهبري کېږي او په څو هېوادونو کې دی جنګېږي، تنها په افغانستان کې نه دی. زه مطمئنه یم چې که واقعا د صلح سیاسي برخورد ونه شي سیاسي برخورد ونه شي او واقعا سوله چې د افغانستان خلک یې تږي دي راشي، موږ د داعش او د نورو ټولو ډلو ټاکلو ځواب ورکولی شو. او چیرې که دغلته بیا خدای ناخواسته د افغانستان سوله د سولې په نامه باندې کوم سیاسي برخورد وي او فقط د افغانستان خلک بیا قرباني دغو مسلې کې شاید احتمال لري چې بیا موږ د ډېرو خطرناکو څه بیا سر بله یوه پوښتنه چې ما مخکې هم مطرح کړه، که چیرې امریکا ووځي د دې هېواده بیا به څه نورې لاسته راوړنې هېواد ته راشي؟ آیا ستاسو دقیقه نظر په همدې ده چې که امریکا ووځي آیا افغانستان به تنها وتوانېږي چې د څو کړیو پر وړاندې وجنګېږي؟ امریکا دا تعهد کړی دی او بار مثلا ترامپ د څو ورځې مخکې کلنۍ هغه لرله بیانیه لرله چې ما ټوله سخته پېښه واورېدله. ده وی چې موږ په هر صورت یو سیاسي بدلون غواړو په افغانستان کې راولو، یعنې صلح راولو. هېڅکله به موږ افغانستان تېر تاریخ په شان باندې تنها نه پرېږدو چې بیا هلته بیا نه تنها منطقې ته نړۍ ته افغانستان یو تهدید وي. امریکا په هیڅ صورت دا کار نه کار چې دلته افغانستان هوا پرېږدي، ځکه یو شی همیش زه په خپلو خبرو کې ما کړې ده او اوس هم یم چې د افغانستان ثبات د منطقې ثبات دی. منطقه به د افغانستان د جنګ تحمل وکړي یا به وکړی شي یا به یې ونه شي کړی، ثبات به یې د منطقې ثبات وي. اما که د افغانستان کې بې ثباتي وي هغه بې ثباتي بیا نړۍ ته هم لامل راګرځو. آقای نظامي زنو یوه لنډه مخلو له دمې نه وروسته زموږ بحث دوام لري. محترم اوریدونکو قدرمن لیدونکو او زموږ بحث هم دوام لري. آقای نظامي
پاکستان د حکومت دښمن دی، د افغانستان د حکومت دښمن دی. دا ټولو ته جوته ده چې د پاکستان پر وړاندې جنګېږي او هغه کوم طالبان چې نن د هېواد په وړاندې جنګېږي هغه پاکستان حمایتوي. پاکستان دقیقا دلته اوس په څه فکر کې دی؟ څه فکر سره ته راځي چې آیا که طالبان د افغانستان سره یو ځای شي د حکومت سره سوله وکړي پاکستان بیا ورته څه نظر؟ متاسفانه چې د یوه خبر باید لږ داسې هغه کړو ملایم او پرې وغږېږو. په دې کې خو شک نشته چې د افغانستان په خاوره کې د منطقې هېوادونه په شکل د اشکالو خپلې مداخلې لري. ځینې غواړي هغه خپلې سیاسي چارې وساتي او ځینې خو هغه دي په افغانستان کې جنګونه ګرم ساتلي دي. زه دلته په دې خاطر چې موږ په یوه مرحله کې یو چې غواړو سولې طرف ته ولاړ شو او په دې کې نه غواړو چې هېڅ هېواد متهم کړو. پاکستان طبعا هغه خپلې خبرې اترې د افغانستان په حصه کې همیش درلودلې، بخصوص دا چې ترهګر د ده په خاوره کې ځای لاره او همیش ګورې غږ پې شوی، نړۍ غږ پې کړی، امریکایانو غږ پې کړی چې دوی باید دغه د ځان دوی باید بسته کړه. نو طبعا دلته اوس په دې خاطر چې همیش تورن شوی او د هغو سم د تاسو یوه کلمه چې استعمال کړله چې د افغانستان د حکومت دښمن دی. دښمني که چیرې علني وای دوی قطعا د ځینې ډیپلوماتیکې اړیکې نه ساتلې، اعلان د جنګ یې کړ، خو دوی په خوږه کې یوه ترخه لري چې متاسفانه همیشه په خپله خوږه کې افغانستان ویلی دی. نو اوس چې ټولې نړۍ ته کلمه غوندې روښانه شوله چې د افغانستان جګړه د کومه ځای ډېره توده ساتله کېږي او د جنګ په جنګ کې دخیل ډلې ټپلې د کومه ځای دوی ته دغه مهمات رسي، هر څه واضح دي. زه فکر کوم چې په دې خاطر چې پاکستان په انزوا کې رانشي او نور هم په ده باندې قیودات د امریکا او احتمال لري چې نور هېوادونه هم د لاس ورته وکړي. یو په خاطر دی ځان اوس ډېر دخیل ګڼي د افغانستان په سوله کې او تلاش لري چې په یو د شکل د اشکالو د افغانستان په جنګ کې چې دخیل و د افغانستان په سوله کې دی بیرق جګ کړه چې ګویا کې موږ وو چې په افغانستان کې سوله راغله. نو موږ یې هلې ستایو، خو متاسفانه تاسو دغه آخر خبرې واورېدلې یو څه یو متل دی یو غل یو کور ته ورلوېدلی و، په کور کې چې تاو شوی څه نه و پیدا کړي، یوه زړه یې په توره ویلې وه. کله چې دا نفر راوسته د وخت پاچا ته یې ودرول چې دو خو هم غلې ته ملا تړلې وه، هم یوه زړه هغه کړله مړه کړله. ده پوښتنه ترې وکړله چې نو تا ولې چې غله خو دې کړله نو دا زړه دې ولې مړه کړله، دوی نو څه ګناه درته کړې؟ ویې څه توره تېره وه، څه ابۍ ورسته وه. اوس د موږ اړیکې د پاکستان سره تقریبا داسې یو څه لري چې ورستې شکل دي. امریکا ولسمشر کومه اعلامیه خپره کړې ده چې د دې ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي. وروسته له دې به څه وشي؟ آیا امریکا به قناعت وکړي چې خپل پوځیان د دې هېواده وباسي؟ تو وخته چې امریکا مطمئنه شوې نه ده د افغانستان په سوله باندې هېڅکله یې نه وباسي. دا مطمئن اوسئ، ځکه چې دغه بار خبرې د دې دا دي چې موږ په هېڅ صورت افغانستان ته نه پرېږدو. هغه وخت به موږ خپل عساکر ترې وباسو، هغه مکمل نه وباسي، موږ به یوه برخه د عساکر وباسو چې موږ مطمئن شو چې په افغانستان کې نه افغانستان کوم هېواد ته تهدید دی نه کوم بل هېواد افغانستان ته تهدید دی. په افغانستان کې تصمیم نیونکي د افغانستان خلک دي او خپل وطن ساتي. په هغه وخت کې به دوی نړۍ مننه ژوندی اوسئ چې خپرونې ته راغلئ او زموږ موږ سره هم بحث درلود. عزیزانو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو په پاک الله سپارم. ښاد او خوشحاله اوسئ.